السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که چیرې تاسو نوی موبایل اخلي یا تاسو دوستان نوی موبایل اخلي نو باید تر نوي موبایل اخیستو له مخه دغه ویډیو تاسو خامخا وګورئ او دغه ویډیو تاسو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ ترڅو هغه هم له دغه طریقې څخه فایده واخلي. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته ټوټل طریقه درښیم چې تاسو کله نوی موبایل اخلي نو باید هغه تاسو څنګه وګورئ، د هغه پرایس څنګه وګورئ، د هغه ډیټیل څنګه وګورئ او د هغه سپیډ، سټوریج او ریم څنګه وګورئ. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د اخر کې مې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ د اخر کې ګوره دوستانو اوس که تاسو غواړئ چې هر موبایل واخلئ او هر نوی موبایل اخلي دوستانو صرف به تاسو سرچ ته راسئ. دوستانو دلته به تاسو د هغه نوم ولیکئ. نو ګوره دوستانو زه غواړم چې A32 موبایل واخلمه، سیمسنګ ګلکسي A32 ته. نو دوستانو صرف به تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ د هغه رقم ګوره دوستانو سیمسنګ ګلکسي A32 ته د هغه رقم د پرایس د هغه 42499 پرایس ته. نو دوستانو ګوره دلته د موبایل سایز دلته دی تاسو درښیي او دلته ګوره دوستانو د موبایل کیمره دی تاسو درښیي 100 میګا پکسله ده. دلته ګوره دوستانو ریم سو او دلته بیټري سوه. د هغه رقم ګوره دوستانو که تاسو راسئ ګوره دوستانو ریل کیمره چې د هغه 64 میګا پکسل ده او فرنٹ کیمره چې د هغه 20 میګا پکسل ده او ریم چې د هغه 6 جی بي ده، میموري کارت چې د هغه 128 جی بي ده، ډسپلی 6.4 ده، د پروسیسر سو، د بیټري سو او د ویټ سو. نو ګوره دوستانو هغه ټوټل ډیټیل دلته دی تاسو ته درکوي. د هغه رقم ګوره دوستانو اوس که تاسو غواړئ چې د دې موبایل فرق له بل موبایل سره وکړئ نو د هغه رقم ګوره دوستانو تاسو په کمپیر باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په کمپیر باندې کلیک وکړئ دلته ګوره دوستانو زه A30s ورښیم او زه غواړم چې له دې سره یې فرق وګورم چې د دې دوو موبایلو څه فرق ده. نو ګوره دوستانو د هغو دواړو موبایلانو فرق دلته دی تاسو درښیي چې د دې پرایس دونه ده او د دې پرایس دونه ده. د هغه رقم د دې سایز دونه ده، د دې سایز دونه ده، یعنې د دې ریم دونه ده، د بل ریم دونه ده. نو ګوره دوستانو اوس که تاسو هر نوی موبایل اخلئ باید د هغه دلته تاسو چک کړئ، د هغه سپیډ چک کړئ، د هغه میموري کارت چک کړئ، د هغه کوم سټوریج چې د سټوریج یې چک کړئ او د هغه بیټري چک کړئ او د هغه ټوټل شیان تاسو چک کړئ او بیا تاسو هغه موبایل واخلئ. تر موبایل اخیستو له مخه د هغه موبایل ټوټل ډیټیل تاسو په دغه اپلیکیشن کې وګورئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. که هر څوک غواړي چې نوی موبایل واخلي یا استعمالي موبایل واخلي نو باید هغه یې په دغه اپلیکیشن کې خامخا چک کړي. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.